ګلبدین حکمتیار سره بیا طالبانو څه کړي دي او زوی یې څنګه په بغارو شو؟ د افغان نیوز قدرمن لیدونکو ستړي مشئ، وخت مو بخیر. پر جزئیات هم دلته راسره وګورئ. د حزب اسلامي مشر ګلبدین حکمتیار زوی حبیب الرحمن حکمتیار د طالبانو د عدلي وزیر وروستیو څرګندونو ته په غبرګون کې په خپل ایکس پاڼه لیکلي د افسوس ځای دی چې د طالبانو د همدې تنګ نظرۍ له وجې نن خلک په اسلام ملنډې وهي او ځوانان سیکولریزم لور ته روان دي. ښاغلی حکمتیار د عبدالحکیم شرعي د څرګندونو په ځواب کې لیکلي، یو کس چې ځان ته عالم هم وایي څنګه د یو مشروع او حقیقي اعتراض په بدل کې د یو مسلمان ایمان او عقیده تر سوال لاندې راولي؟ آیا د دین او علما کرامو توصیه همدا ده چې که چا اعتراض وکړ نو تاسو یې ژر ایمان تر سوال لاندې راولئ؟ حبیب الرحمن حکمتیار په هیواد کې د اساسي قانون جوړولو په تړاو هم طالبانو په دروغ ویلو تورن کړي او څو ځلې په همدې تړاو د طالبانو ژمن یادې کړي دي چې د شاهي دورې د اساسي قانون له استفادې نیولې بیا د نوي اساسي قانون جوړولو په اړه یې کړي دي. د ګلبدین حکمتیار له خاموشۍ او پرلپسې د هر طالب مشر څرګندونو ته د هغه د زوی حبیب الرحمن حکمتیار له غبرګونونو بریښي چې ګلبدین حکمتیار د طالبانو له لوري د ساتونکو کور او د دفتر له اخیستو سخت ناراضه دی. ملګرو، دا به زموږ چمتو شوی ویډیو. که تاسو هم د دې ویډیو په اړه څه نظر لرئ موږ سره یې په کومنټ کې شریک کړئ. تر بلې ویډیو ښه وخت، ښې چارې.